ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان د نړۍ په کچه په تر ټولو مستبد هیواد بدل شوی دی او نجونې او ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو څخه محرومې شوي دي. د ښځو پر کار، زده کړو، له محرم پرته سفر او حتی پارکونو ته پر تګ باندې بندیز پر خپل ځای پاتې دي. طالبان ادعا کوي چې هیواد یو موټی کړی دی، خو دوی د جنسیت پر اساس سخت ویشلی هم دی. اوس چې د افغانستان خلک له لسیزو جګړو وروسته آبادی او ترقی ته ضرورت لري، د ډاکټرانو، ساینسپوهانو، خبریالانو او سیاستوالو نیمایي برخه په کورونو کې بند شوي دي. افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ښځو د حقونو په اړوند د نړۍ په کچه تر ټولو مستبد هیواد پاتې دی. په کابل کې یو شمېر ښځې وایي له خپلو لومړنیو حقونو څخه محرومې شوي دي. حفیظه چې د کابل پوهنتون پخوانۍ محصله ده، اوس د خیاطۍ په یوې کارخانې کې کار کوي. بدترین حالت که تمام آرزوهای به خاک یکسان شود، بودنتان جرمت، زن بودن جرم. اسلامی گپه نزنه، هیچ وقت گپه نزنه. تو زن استی درس نه. چرا؟ خانم حضرت پیامبر تجارت میکرد و خانم پیامبر بود، اما او تجارت میکرد، اما ما نمیتونیم حتی تحصیل کنیم. طالبانو د بندیزونو د لرې کولو په هکله تر اوسه هیڅ کوم چمتووالی نه دی ښودلی او ادعا کوي چې دغه بندیزونه موقتي دي. آغلی اوتنبایو وویل موږ پوهیږو چې طالبان د نړۍ د نورو حکومتونو څخه خپل ډیر جلا نړۍ لید لري، خو په دې پوهیدل سخت دي چې دوی څنګه د خپل هیواد د نیمایي خلکو د اړتیاو پر ضد حکومت کوي. هغې هیله وښوده چې طالبان په دې موضوع پوره غور وکړي، ځکه پر ښځو د بندیزونو لرې کول د دوی او د افغانستان د خلکو په ګټه دي. له بلې خوا د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د مارچ د 8 په مناسبت د نړۍ یو شمېر ښځو ته د زړورتوب جایزې ورکړل شوې. دغه جایزې هر کال هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د عدالت، سولې او د بیان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې وي. که څه هم د ایران ښځو ته سږ کال کومه جایزه نه وه ورکړل شوې، خو د امریکا د ولسمشر میرمنې جل بایډن وویل د دوی غږ هم مهم دی. د نړۍ په هر ګوټ کې ښځې باید په دې پوه شي چې داسې ښځې شته چې د دوی د حقونو لپاره مبارزه کوي. دوی ښوونځي، ټولنې او حکومتونه بدلوي او موږ ټولو ته ښه راتلونکی جوړوو. او موږ همدارنګه د دوی ورونو، پلرونو، میړونو او دوستانو ته وایو چې لکه څومره چې موږ هغو میرمنو ته اړتیا لرو چې خبرو کولو ته چمتو دي، همدومره هغو نارینه‌وو ته اړتیا لرو چې غوږ ورته ونیسي او عمل ورباندې وکړي. همدارنګه د امریکا ولسمشر جو بایډن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل بیان کې ویلي دي چې امریکا د بشري حقونو د حفاظت په سخت کار کې د ښځو او نجونو ترڅنګ ولاړه ده. په ورته وخت کې د ښځو د نړیوالې ورځې په تړاو په کابل، پاریس، برلین، بیروت، جاکارتا، سنګاپور او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې لاریونونه هم وشول. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنګټن.